وعلیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې روغ او جوړ بیاست. نن غواړم په دې ویډیو کې درته وښیم چې څنګه کولی شو د MTN لپاره د فری انټرنیټ تیز فایل جوړ کړو او په خپل سره یې جوړ کړو. دا ویډیو تر پایه درسره وګورئ او زما چینل سبسکرایب کول ترنه هیر نشي، نو هرومرو یې درسره سبسکرایب کړئ تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. نو راځئ په ویډیو باندې پیل کوو. نو لومړۍ برخه کې به تاسو کروم براوزر خلاص کړئ. کله مې چې خلاص کړم دلته به تاسو په سرچ کې ولیکئ اوپن VPN منفي SSH.com. دا مې چې ولیکم دا به تاسو سرچ کړئ. دوستانو لږ صبر کوو تر څو نو دوستانو تاسو ته به دا رقم صفحه راوړي. نو تاسو لاندې لاړ شئ. دلته به تاسو په دې SSH په دې باندې به تاسو چوز سرور په دې باندې کلیک وکړئ. دوستانو تاسو به لاندې بیا هم لاړ شئ. دلته ډېر هیوادونه دي. دلته جرمني ده، دلته هم جرمني ده. دلته لاندې نور هم لاړ شئ. دلته افغانانو لپاره هم شته. دلته ویلي دي پروکسي پیتون پر دا افغانستان لپاره دا دي. نو دا تاسو دلته کریټ SSH باندې کلیک وکړئ. دلته ډېر 50,000 اکاونټ دي، هغه کې ډېر لا تر اوسه موجود هم دي، 5 ورځو لپاره کار کوي. نو تاسو دلته لاندې لاړ شئ. دلته به خپل نوم ورکړئ. دلته امنیت رابور په دې باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو غلط نه شئ. دلته چې کوم څه درته ښولي وي دلته ټرافیک لایټ، دلته به تاسو هغه انتخاب کړئ. نو دلته ټرافیک لایټ نشته، نو سکیپ باندې کلیک وکړئ. تاسو بیا هم دلته ټرافیک لایټ انتخاب کړئ. نو دلته په دې باندې کلیک وکړئ. نو بیا به ویریفای کړئ. دوستانو دا دی خلاص شو. نو تاسو کریټ نیو په دې باندې کلیک وکړئ. دوستانو لږ صبر کوو تر څو دا خلاص شي. دا دی دوستانو زموږ اکاونټ په کامیابي سره جوړ شو. دلته به تاسو دغه اوس کاپي کړئ. دوستانو لږ کاپي کې ګوته به ټینګه پونیسئ او لاندې به کاش کړئ. تر دې چې به تاسو کاپي کړئ او کاپي نه به کلیک وکړئ. اوس دا به چېرته هر چېرته چې تاسو محفوظوئ هلې ته به یې ویسئ. نو دلته به تاسو نوټس ته راسئ. نوټس کې که کوئ نو نوټس ته به راسئ. دلته به زه محفوظ کړم. نو اوس تاسو دې چې څخه وځئ نو یو VPN خلاص کړئ. نو زه HTTP انجکټور خلاصوم. دوستانو لږ صبر کوو. دلته به تاسو کلیر باندې اول به د ګونج کې درې ټکي چې دي دا به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او کلیر سیټینګ په دې باندې به کلیک وکړئ. او اوس به تاسو دلته د کونج کې درې لکیرو باندې کلیک وکړئ. دلته به لایټ جنریټور باندې کلیک وکړئ. او دلته به تاسو www.mtnplay.com.f به ولیکئ او بیا به سلش ورکړئ او بیا به سټریمینګ ورته ولیکئ. نو دلته به تاسو لاندې راشئ. بیا به دلته ریکویسټ میټود کې به تاسو ګیټ ولیکئ. دلته به تاسو آنلاین هوسټ ټیک کړئ. دا به هم بیک کیری به هم ټیک کړئ او پاورډ هوسټ به هم ټیک کړئ او کیف الاو دا به هم ټیک کړئ. نو بیا به تاسو راسئ جنریټ فلایټ په دې باندې به کلیک وکړئ. اوس دلته تاسو یو د چې کې ور اضافه کړئ. دا کوم چې کې زه اضافه کوم نو دلته تاسو هم اضافه کړئ. بیا به بیرته تاسو
بیرته به تاسو دلته دغه جینۍ به کلیک وکړئ. دلته به تاسو آی پي اډرس یا هاسټ مو چې را کاپي کړی نو هغه به دلته پیسټ کړئ. دلته به تاسو پیسټ کړئ. دلته به تاسو اتیا په دې ژبه کې ولیکئ. اوس تاسو دلته دغه چې ده دا به انټې کړئ او دلته به تاسو راسئ. بیا به دلته اس اس اچ سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کې سیټینګ وکړئ نو دلته به آی پي ادرس یو یا هاسټ به دلته هم پیسټ کړئ او دلته به تاسو 22 هم لیکای شئ، 443 هم لیکای شئ او 410 هم لیکای شئ. دلته تاسو خپل یوزر نیم هم را کاپي کړئ. کافي به کړئ تاسو او دلته به پیسټ کړئ. دلته به تاسو خپل پاسورډ را کاپي کړئ. دلته به تاسو پیسټ کړئ او دا به سیو کړئ. نو دلته تاسو لاندې راشئ که چېرته دا نو ټیک نو تاسو یې ډیټا کنفریژن دا به تاسو ټیک کړئ او دلته به اوس تاسو چې دا فایل چې دا جوړ شو نو دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ چې کار کوي که نه. دوستانو لږ صبر کوو تر څو کار وکړي. که کار یې ونه کړ نو تاسو هغه زه درته ښیم هلته به تاسو دا دی دوستانو تاسو ګورئ چې دغه کنیکټ شو نو تاسو هم په دې ډول دلته تاسو سپیډ هم کتلی شئ څومره تیز ده. نو تاسو سپیډ هم تیزولی شئ. نو دلته تاسو اوس دا فایل څنګه ثبتولی شئ. نو دلته به تاسو په دې باندې دغه درځئ ته تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. دلته به لاندې راسئ ایکسپورټ کنویشن به دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به اس اس اچ دغه به تاسو انتخاب کړئ او دا به لاک کړئ. اول به فایل نیم هم دلته ورکړئ MTN نیو فایل. نو دلته تاسو لاندې راشئ. دلته تاسو جنرال میسیج هم ورکولی شئ. نو دلته تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړئ. دلته به ایکسپایر تاریخ به هم 15 ورځې کار کوي نو دا تر 20 پورې کار کوي نو سیټ به یې کړئ. بیا به دلته تاسو یو میسیج هم ورته ولیکئ چې هر څه میسیج لیکئ. نو اوس به په دغه سره علامه چې وینئ دغه به کلیک وکړئ. نو دلته دا سیو چې وینئ تاسو به دلته سیو کړئ. که چېرته شیر کوئ نو شیر باندې به کلیک وکړئ. دا دی دوستانو زموږ فایل شیر شو. اوس یې که تاسو چېرته خلاصوئ نو دلته په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته امپورټ کنفریژن په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته سرور چې دا کنیکټ دا به ان کنیکټ کړئ. دا به تاسو اوس ګورئ وینئ دغه نوی فایل مو چې جوړ کړو دغه ده MTN نیو فایل. دغه دوستانو تاسې دلته لیدلی شئ بیرته هم کنیکټ کولی شئ. دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دا به کنیکټ شي. نو دغه وه دوستانو د فایل جوړولو طریقه. هیله لرم چې خوښ شوې مو وي. که چېرته مو خوښ شوې وي دغه ویډیو درسره لایک کړئ او هم یې شیر کړئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.